موږ ساکالې دغه تیر کال چې 1401 کالو په دې کې موږ د عوایدو پیشبیني څه کړې وه یا د عوایدو اټکل هم څه کړی وو. 1 میلیونه اټکل کړی و د لوګر د پل علم ښاروالۍ په حدوداتو کې، خو ولې د نه همکاري او د نه هماهنګي د حکومتي اداراتو سره موږ ونه توانېدلو چې هغه خپل ټارګټ ته ورسېږو. دغه عواید چې دي په دوه بخشه ویشل شوي دي، یو عواید ثابت عواید دي، یو غیر ثابت عواید دي. ثابت عواید هغه ته وایي چې موږ د ښاروالۍ له جایدادو راځي، هغې ته ثابت عواید وایي چې په هغې کې تقریبا موږ 90% کامیاب او هغه خپل هغه ته رسېدلي یو. یو غیر ثابت عواید دي چې هغه په دغه اداراتو یا په اشخاصو باندې موږ قروض درلودل. هغه قروض په دغه 1400 کال کې موږ ته خلکو داخل نه کړل، په هغې کې یو څه کمښت راغی. موږ دغه ټولو د ثابت او غیر ثابت عوایدو په هغې کې تقریبا له هغو نه 40 میلیونه عواید جمع کړل او باقي 40 میلیونه پاتې سلونه توانېدل چې هم جمع کړي وای. موږ خو عواید ما خو تاسو ته ویلی چې موږ ثابت عواید خو تقریبا 90% کامیابه دي چې موږ راټول کړي له خپل جایدادونه، او دغه چې نه دي راټول شوي هغه د حکومتي اداراتو د نه همکاري له هغه نه دي ټول شوي. مثلا موږ سره په دې بحث کې چې په حکومتي اداراتو کوم قروض لرو داخل نه کړل، ډېر قروض په برق ریاست دي چې هغه هم لکه ښاروالۍ او تصدي اداره ده، عواید هم لري، ولې د موږ د دغه 1401 کال چې 40 میلیونه عواید په قروض ول هغه داخل نه کړل. په دې کې څه کمښت راغی. عواید چې موږ پیشبیني کړي دي هغو په نظر باندې موږ اووه پروژې په نظر کې درلودې چې تطبیق کړو، خو د نه جمعواري د عوایدو نه موږ بیا هم وتوانېدو چې موږ 4 پروژې په لوګر کې تطبیق کړو. هغو 3 پروژو کې موږ د عوایدو د نه جمعواري له وجې نه پاتې شولو او ونه توانېدلو چې هم تطبیق کړو. سال 1492 کدام پروژه روی دست موږ په دغه کال کې هم یو 8 میلیونه هغه پیشبیني کړي دي، سره له دغه قروض ساکالې موږ ته داخل نه کړلې، خو هیله لرو چې په دغه کال دغه روان کال کې موږ ته داخل کړي. موږ بیا هم په دغه کال کې تقریبا تر نظر لاندې 2 پروژې بیا لرو چې 3 پروژې د هغه تیر کال پاتې دي هغه به تطبیق او 4 پروژې د دغه کال کې نوي دي ان شاء الله هغه تطبیق. د ښار د نظم په هغه کې مې له ښاریانو نه غوښتنه ده چې د ښاروالۍ چې کوم مقرري دي یا د ښاروالۍ کوم اصول دي باید ټول ورته ژمن واوسېږو او هغې ته غاړه کېږدو چې تر هغو د موږ ښار په منظم شکل باندې رشد وکړي او په منظم شکل باندې موږ په دې ښار کې زندګي وکړو.